جنت عرضها السماوات والارض چې دا هغه جنتونو پلنواله د ځمکې او د اسمان د پلنوالي په اندازه باندې هغه دې ته ځان رسول وایي. په دې کې مقابله پکاره، په دې کې مقابله نه پکاره. ځکه امام حسن بصري رحمه الله سوي من نافسك في الدنيا، څوک چې سره په دنیا کې مقابله کوي د دنیا رواله غزاري کوي ته زه په دغه کې نه مګوره واله د دنیا ټول استاشو مقابله میدان هغه د الله سبحانه وتعالى د دین دی. د مقابله میدان هغه د دې چې جنت وسو ګټي او د جنت دې په اساس نه ګټل کی. جنت سره بتی بازار خدای چې بنگالي بګیم ګرځي او کېر لولم ګرځي او عربي هم ګرځي هر یو ګرځي. جنت ته عمل غواړي. د دې لپاره صحابه کرام خپل ژوند هر څه فنا کړی، ختم کړی، قربان کړی دي. الله له جنت ورکړي. ته مالک بتش دعاګانو جنت غواړي یا الله وچ مې وبخوي. دا ډېره مزدار دعا ده. څنګه وبخا؟ وچ مې وبخ. بیا ما ته جواب کوي ته دا یو کس ما ته میسج کوي ته دا خبرې کوي الله غفور رحیم نه دی. الله غفور رحیم دی. ته هم دومره سوکه کوي چې دا غفور رحیم دا غي د لاسه توبه کوي. ته هم دومره سوکه کوي. الله غفور رحیم نه مطلب دا چې ستا عمل به همیشه لګي، عمل به همیشه زمونږ لګي. غفور رحیم ذات بس کوي د دې لږ عمل د لاسه به موږ جنت ته نه باسي. دا دې مطلب دی. دې مطلب دا نه چې الله غفور رحیم دی ته خپل باندې واچو الله غفور رحیم دی. نه دا ته غلط پوه شوی. ځینې په کوم غفور رحیم مطلب دا دی چې ته به عمل کې هغه عمل به د دې لایق نه چې تا جنت ته نه باسي، خو غفور رحیم ذات به دا کوي چې دغه لږ عمل به راوالي دا به تعالی قبول کړي او تا ته بوځي جنت ته. دا غفور رحیم شو. اوس ورسېدې په دې معنی که نه دا ډېر عوام په ذهن کې دا معنی غلطه پرته. دغه شان زما ټولو ته دا نصیحت دی چې توبه وباسئ. غټ نصیحت د زړه د کومې نه راځي چې توبه وباسو. د نن نه توبه وباسو. الله سبحانه وتعالی ته واپس شو. هغه رب ته واپس شو چې هغه د خپل ځان مبارک سوی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله غزات تجر خپل بندگانو توبه قبلي ويعفو عن السيئات. وبل ذكر الله سبحانه وتعالى وي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اے پیغمبره زما دې بندگانو ته وایي چې زه بخانه کوونکی یم، خو که دوی چې د توبو باسي زه به وبخم. وبل ذکر الله سبحانه وتعالی خپل ځان مبارک وایي غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب بخون کې د ګناونو الله دی، وقابل التوب توبه قبلون کې رب العالمین دی. خو انسان ته توبه بس الله ته واپس شته. د نن یو نوی ژوند شروع وتوبوا إلى الله جميعا. الله طول وقشيمات طول رجوعك يا اللات. رب مهربان رب دا منتوي. قرأ سورة مهربان رب سمر زمون سر محبت دا تسويدي عدنا اندازة ولا يقول الله سوي بسورة الزمر كي قل يا عبادي الذين أسرفوا على پیغمبر زما هغه بندگانو ته چې خپل ځانونو سره زیاتې کړي. دا خبر ګوره د غوی لپاره ښه زیاتې کړي، ګناونه کړي دي، زیاتې کړي دي، د الله نافرمانی کړي ده، زیاتې کړي دي. جون هغه شان نه تیر کړي څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي زیاتې کړي دي، منځونه دي پاتې شوي دي، زیاتې کړي دي، روزې صحیح نه دي نیولي، زیاتې کړي دي، صدقې نه دي ورکړي، زیاتې کړي دي، زکات نه دي ورکړي، زیاتې کړي دي، دین نه دي زده کړي، زیاتې کړي دي، ګیره خړلې ده، زیاتې کړي دي، ګیره وړکړې ده، زیاتې کړي دي، سود خوري، زیاتې کړي دي، دروغ وایي، زیاتې کړي دي، غیبت کوي، زیاتې کړي دي، هر قسم ګناه کې لګیا دي. هيا الله تعالى سره ویلي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. او هغه بندگانو ته چې بزان باندې ظلم کړي سره ویلي چې مخکې به الله وایي چې ګوره بخیل نه الله دې کوم چې ظلم کړي جهنم ته به ځي، دې کوم چې ظلم کړي دوی لپاره تبعی ده، دې کوم چې ظلم کړي دوی لپاره سخت عذاب دی. نه عرش ولا رب سوي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. دا اعلان د الله طرفنا ورزوات ربنا لا تقنطوا من رحمة الله. سبب نقتك الى الله رحمتنا الله بل ذا
یو کس راغی مولوي صاحب نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي زه خو د 10 کالو په ګناهونو کې لګیا تا خو نن ماته وایي ګیره پرېږده زه د 10 کالو نه ګیره خره یم تا نن ماته وایي لمونځ وکړه زه خو د 5 کالو لمونځ نه کوم ته ماته وایي سود مه خوره زما خو ټول کور آباد په سود باندې دی ته ماته وایي غیبت او دروغ مه وایه زما په مجلس کې نور څه شته نه دا به وبخي الله دومره مهربان دی او بیا واوره الله مخکې دغه کسانو ته دا وایي کوم چې دا سوال کوي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بدل دا ټول ګناهونه وبخي د قیامت په ورځ زما او تاسو څه خبره پاتې ده څه خبره پاتې ده چې الله ته وکړو د چا سره څه وزر شته نشته چې دغه رب درته دا ووایي چې تا ته خو ما اعلان کړی چې زه د هر ګناه بخښم تا ته خو ما دا ویلي چې غم مه کوه خو صرف توبه وباسه زه به درله دا هر څه وینځمه موقع مې درکړي دي اعلانونه مې درته کړي په قرآن کې د پیغمبر په ژبه د صحابه کرامو په ژبه د سلف صالحینو په ژبه د علما کرامو اوازونه بوغ شو ای خلکو توبې وباسئ توبې وباسئ تا بیا هم توبه نه ده ویستې تا بیا هم ګناهونه نه دي پرېښودي نو څه ووایم چې څوک څه خبره وکړي د دې به څه جواب هېڅ سره جواب نشته ښایي الله ته ولې موږ ته دا وایې چې زه به ستاسو ټول ګناهونه وبخښم ته ولې موږ ته دا وایې چې توبه وباسه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله دي سنه چې د قیامت پر ورځ بیا چغې وایي چې هاي ارمان تباه شومه زه ما خو د الله په حق کې ډېره غټه کوتاهي کړې وه الله وایي د هغه چغې نه مخکې درته وایم چې توبه وباسه أو تقول لو أن الله هداني یا د قیامت پر ورځ بیا دا چغې وایي چې ارمان الله هدایت را کړی وی زمونږ په تقوادارو کې وی الله وایي د هغه چغې نه مخکې اوس درته وایم ځان په تقوادارو کې کړه أو تقول حين ترى العذاب یا کله چې تاسو وینئ عذاب د قیامت په ورځ لو أن لي كرة ارمان چې د دنیا ته بیا واپس شوی الله وایي د دې نه مخکې چې دا ارمان وکړي زه درته وایم توبه وباسه د دې نه مخکې چې ته دا چغې ووایې د دې نه مخکې چې موږ دا چغې ووو راځئ نن توبه وباسو ډېر والله العظیم په دې قبرونو کې پراته دي هغو دقه وایي لو ان لي کره ارمان چې زه واپس شوی یو پیر ارمان چې د روجې د میاشت بیا راغلی ارمان چې هغه د برکتونو میاشت بیا راغلی ارمان چې هغه د خیر او د خیراتونو او د رحمتونو هغه میاشت بیا راغلی ما او تا سره د میاشتې ما او تا سره موقع شته خو هېڅ پته نه لګي چې دا نننۍ شپه به زمونږ پوره کېږي او که نه پوره کېږي د شپې ورځې څومره زر روانې زر که نه په دې کې هم عبرت دا یو سکند چې اوړي که نه یو سکند دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني شاعر وی د زړه د دړکن نه درز کوي درز او غړې ته ګوره د سکن سره یو شان تیری وی د زړه ته وی د زړه د درزیدا انسانات ژوند په دغه سکندونو کې تیر شي ختم شي خاوري شي